موسی علیہ السلام چې الله را لېږلو نو موسی علیہ السلام بل منهج او طریقه وه. د موسی علیہ السلام طریقه دا وه چې بني اسرائیل څنګه د غلامۍ نه د فرعون د غلامۍ نه راوباسي، هغوی یو مستقل قوم او امت جوړ شي. د موسی علیہ السلام منهج او طریقه دا وه. او د عیسی علیہ السلام طریقه بیا دا وه چې هغه د کفر سره او د باطل سره ټکر مقابله نه وه. هغه په همدغه مسلمانانو کې په بني اسرائیلو کې چې کمزوري راغله، دینی کمزورتیا دا راولګېږي، په همدوی کې بیرته دا دین را ژوندی کړي. په بني اسرائیلو کې د دین ظاهري قوانین پاتې شوي وو، نور د دین روحانیت ختم شوی و. د موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام کار دا و چې دغه بني اسرائیل چې په دوی کې د دین هغه روح ختم شوی دی، دین ظاهري ډانچه پاتې دی، نو دوی کې راولګېږي د دین روحانیت پیدا کړي، روح پیدا کړي په دین کې، بیرته الله طرف ته خلق متوجه کی، دین ته متوجه کی. دا د عیسی علیہ السلام منهج د دعوت، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منهج د دعوت بیا بیله طریقه وه. خلق دین ته راوبله، د هغې تربیه وکړه، نورو ته دعوت ورکړه، د هغې تربیه کوه چې کومو خلکو تربیه دې وکړه دا سره یو کا، بیا یو طاقت جوړ کا د باطل سره د مقابلې دپاره. چې کله طاقت جوړ شو نو دا به بیا د باطل سره په مقابله کې اچئ، باطل به ختموي، د باطل مقابله به کوي، دین به حاکم کوي. دته ویل کېږي منهج انقلاب نبوي. دا د نبی علیه السلام منهج او طریقه وه. د هر پیغمبر بېل طریقه وه د دعوت.